د وروستیو ورښتونو له امله د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې سیلابونه بهیدلي دي. خوست، پکتیا، پکتیکا او میدان وردګ ولایتونو کې وروستیو سیلابونو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. د لومړنیو معلوماتو له مخې په خوست ولایت کې د شمال سیند پر غاړه د ګربزو په سیمه کې مهم پل چې د ګربزو ولسوالۍ سربیره کوزه پښتونخوا له خوست سره نښلوي تخریب شوی دی. د سیمې اوسیدونکي د دغه پل ارزښت مهم ګڼي او د ژر تر ژره د جوړېدو غوښتنه یې کوي. همدارنګه د وروستیو سیلابونو له امله په میدان وردګ ولایت کې یو کس خپل ژوند له لاسه ورکړی او شاوخوا 102 جریبه کرنیزه ځمکه زیانمنه شوې ده. په ورته مهال د تېرې شپې سختو بارانونو له امله د پکتیکا پکتیا ترمنځ سړک هم زیانمن شوی چې اوس مهال د تګ راتګ پر وړاندې له ستونزو خالي نه دی.